السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ ته رالیږلي یو، هر څه راکړي دي، دا ټول کائنات زمونږ دی. اول خو یې راته خپل ځان، مور و پلار، خویندرونه، بال بچ، خپل فزیکي بدن جسم را کړی دی، عقل یې را کړی دی، زړه یې را کړی دی، فکرونه یې را کړي دي، سترګې، لاسونه، دغه اندام دا څه چې ګورئ دا ټول خدای پاک را کړي دي. د دې دپاره را کړي چې موږ د چا غلامي په ځان ونه منو. عزیزانو، که موږ او تاسې دا هر څه لرو او موږ دومره بې همته یو چې بیا هم د چا غلامي کوو، نو غلام د خدای عذاب وي په چا باندې. غلامي د غلامۍ نه مرګ زر والا بهتر وي. عزیزانو، منګ او تاسې یو ډېر ښه وطن لرو، ډېره ښه خاوره لرو، او که موږ او تاسې نن سبا خراب یو، دا ځکه خراب یو چې فکرونه مو غلامان دي. راځئ چې یو لاس شو، راځئ چې یو د بل نه قربان شو، راځئ چې یو بل وزغمو، راځئ چې ځان ته ځان ووایو، راځئ چې خپل وطن ته وطن ووایو، راځئ چې خپل ملت ته ملت ووایو، راځئ چې یو بل ته لاسونه ورکو او ځانونه د غلامۍ نه خلاص کو. عزیزانو، صحیح ده چې په منځ کې به ډېر داسې وي چې هغه په ژوند نه پوهیږي، بس دا غلامي ده او په دې کې شکرونه وباسي او د بل چا شکر ادا کوي چې کاخ چې ښه دی چې دی شته، کنې موږ به ژوندي نه وای پاتې. په خپله خاوره پروت د بل لاندې ژوند کوي، په خپله خاوره پروت د بل سترګو ته ګوري، په خپله خاوره پروت د خپلې خاورې وسایل د بل نه په سوال غواړي. ژوند خدای ورکړی دی، ژوند د بل چا نه په سوال غواړي. امن خدای ورکړی دی چې ته نشي ساتلی، د بل نه په سوال غواړي. عزیزانو، راځئ چې که په خپله نه پوهیږو نورو ته وګورو، د نورو نه زده کړو. که نور نه پوهیږي د پردو نه لاسونه ووینځئ. خپل 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 ساتونکی مو خپل، مولا مو خپل، مشر مو خپل، ملک مو خپل، او بیا مو خپل هغه دی چې هغه د کام او د ملت او د خاورې خدمت کوي، هغه زمونږ خپل دی. او که نه لوټ کوي، هغه زمونږ خپل نه دی، هغه زمونږ دشمن دی. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم.